په مسافره کې د بچي غږ داسې په سړي وشي دا پلار دپاره ډېره ګرانه وي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ضمیر خان ضمیر دوه زامن زبیر او عمیر د هغې ګاډی د سیلابي ریلې د وجې نه په اوبو کې ډوب شوی دی او په هغې کې هغې زخمیان شوي دي. د زبیر لاس په هغې کې مات شوی دی او عمیر لا فی الحال هغې ته دومره څه غټه مسله نه ده راغلې، خو بیا هم انسان چې داسې په اوبو کې لاړ شي خامخا زخمي کېږي. او ضمیر خان ضمیر په هغې باندې ډېر زیات د افسوس اظهار کړی دی او دا ویلي دي په دې خپله ویډیو کې چې الله رب العالمین دې چاته د بچو غم نه خی، ځکه چې د بچو غم دا ډیر زیات تیز وي او د بچو غم زړه ته ډیر زیات درد ورکوي. او په هغه ویډیو کې ډیر جړلي دي او کله چې د چا زامن هغې ته بیا پته لګي چې د بچو غم دا څومره سیوای انسان ته څومره درد د بچو د وجې نه میلاویږي، نو یقینا چې د بچو غم ډیر غټ غم دی. د دغې د زامنو ته چې کومه حادثه راغلې ده الله رب العالمین هغې بچ کړي دي. او ضمیر خان ضمیر دا هم ویلي دي چې زما څه به د چا دعا وه، ځکه چې دومره تیزې اوبه په هغې باندې راغلي دي او هغه په هغې کې بچ شوي دي. د دې سره بله خبره هم ذهن ته راځي چې د انسان مرګ دا په نیټه باندې دی، داسې نه ده چې تا باندې یو افت راغی او د هغې د وجې نه به خامخا تمرین. تاسو که په بنور کې سوچ کلی نو د یو ماشوم ټول خاندان هغه اوبه وړی دی خو هغه ماشوم ژوندی پاتې شوی دی، د ده لیکل هغه نه شوي په تقدیر کې د مرګ. دغه شان نور داسې واقعات راشي چې ستا تقدیر کې مرګ نه لیکلی شوی نو هېڅکله تا ته مرګ نه راځي. کله به ستا په تقدیر کې مرګ لیکلی شوی ته به ښه په بستره باندې پروت وي، هېڅ تکلیف پرته نه، اچانک به تاله مرګ راشي او ته به د دنیا نه لاړ شي. نو دا ټولې تقدیري فیصلې دي، خو د اوسه پورې هغې ښه روغ جوړ دي او څوک پکې وفات شوي هم نه دي. او انشاءالله الله رب العالمین به ډېر زر هغو ته صحت ورکړي. مونږ او تاسو له هم پکار ده چې دعاګانې ورته وکړو الله رب العالمین زر تر زر هغو له صحت ورکړي. او الله رب العالمین دې ضمیر خان ضمیر چې د هغوی والد صاحب دی هغې له د زړه صبر ورکړي او الله رب العالمین دې د دې په وجه باندې هغو ته نور د مصایبو نه وساتي. زمونږ اخره خاتمه دی الله په ایمان کې. جزاکم الله خیر.